بسم الله الرحمن الرحیم د ام اس ایکسل پروګرام ته خیر العظم او فاروق ستانزی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې نن بالا خیر سره موږ تاسو ویو ټیب وای په ویو ټیب کې چې څنګه موږ تاسو پیج بریک کوو همدا رقم ته مثال څنګه کسٹم ویو کوو چې مثال د مستقل چې شیټونه ډیر وي او مثال غواړو د مثال د یو شیټ څخه یا مشخص شیټ ته موږ ځان ورسوو همدا رقم موږ زومینګ سره کنټرول زومینګ کې بیا مشخص ځای موږ سره کوم د زوم کوو همدا رقم ته موږ مثال څنګه سپلیټ کوو دا رقم د فریز موږ سره کوم ته کو چیرته مثال موږ سره هغه نمونه شیان غواړو تکرار سي نو راځم د خیر سره یو دانه چې کو پریکټیکل موږ تاسو کوو دلته نو راځم اول شی ته پیج لیاوټ د پیج لیاوټ څه دا یو پیج بریک دا چې موږ سره کوم دی کې کتل غواړو مثلا دا ډیټا موږ سره ته کمه ده راځم دلته چې ډیټا ډیره دلته راځم دا ګورم سره ډیټا ډیره ده اول شی کو پیج بریک کوم او ویو چې دا ګور پیج لیاوټ دا هم هغه شی ګول هم دغه پیج لیاوټ چې دی کوم تاسو کې دا وګورو نو موږ ته دلته ښایي چې مثال دغه ډیټا چې دا کومه موږ ګور ته لیکلې وکنه دا پرنټ کې سره کم ته راځي آیا دا په څومره شیټونو کې راځي ګوره موږ د شی کې یو دانه دا رقم ته ښایي ګوره دا رقم دا ګوره دغه دوه کالمونه ګوره بل هغه طرفې ته راغله دا رقم ته موږ دغه پیج لیاوټ څخه دې څخه هیډر هم ورکوو چې باندې کلیک وګورو دا هیډر ګوره آپشن راځي ګوره مکمل د هیډر آپشن دې څخه موږ تاسو هم استفاده کولی شئ کوم چې موږ تاسو دلته په هغه کې ویلې که چا مثال په کاري پرنټ کې دلته پیج سیټ اپ دلته موږ مکمل پریکټیکل هغه تکرار کړو دا سره کوم د موږ تاسو مثال د هیډر ورکو سره کوم د خپل کمپنۍ لوګو اضافه کوو د چاته د هغه لیږو ډیټا لیږو د هغه شرکت مثال نوم سره کوم ته لیږو دا ټول موږ تاسو پریکټیکل ولیکل اوم کړل مثال لوګو اضافه کړه پکې اوس که دا اوس مثلا دا بیا ریپیټ کیږي موږ ته نو راځم چې کوم اوس دا ګوره دا رقم نه راځي اوس زه غواړم چې دا کالمونه هم دا کوم کالمونه چې اوس راغلي دا کالمونه زه نه غواړم مثال دا واړه کړمه خو دغه نور دوه کالمه هم دلته بیا دې پاڼه کې راسي نو راځم دلته ویو کې وکړم پیج بریک دې ګوره موږ ته شو کوي ګوره دا دوه کالمه ګوره دا شین خط ګورې دا ګوره بېله پاڼه دا بېله پاڼه دا ګوره داسې ګوره پیج ټو ګوره هره ګوره پیجونه تاسو موږ تاسو ښایي و زه غواړم مثلا دغه دوه کالمه هم دغه دغه تړل دا ګوره ودرېږي دا رقم ګوره نښه پرې راځي راکشه که ګوره ټول یو کالم سو یو پیج ګوره دا رقم مثلا ته غواړې مثلا دغه پیج مثلا دغه دوه درې خانې چې دي دغه لاندې دي بل پیج کې دی د اصلي پیج کې پرې نیسي هر رقم تاسو هم کولی شئ دا ګوره خو موږ ګوره ویو ده که نه ګوره موږ ته ښکاري ګوره د کلیک ګوره دغه هغه دا چې دی غټ دی دا کالم وړکی ده نیمه کلیکه کالم هم غټ راځي نو دې باندې تاسو دا چیک ویو کولی شئ راکم د کسټم ویو نیمه کلیک ګوره کسټم ویو هم دا ګوره بېرته نورمل بېرته نورمل هغه ته راځي اوس راځم کسټم ویو ته کسټم ویو که چېرته موږ سره دلته شیټونه ډېر وي او زه غواړم یو مشخص شیټ ته ورسم ګوره د موږ سره شیټونه ډېر دي زه راځم مثال دغه چې کومه دغه ځای سلیکټ کوم زه وایم چې مثال چې دلته راسم دلته دې ماته زه ډایرکټ دلته راسي ګوره کسټم ویو دلته ویو کې ورکوم مثال ګوره چې کوم اډ کوم نوم ورکوي چې ورکوي ورته لیکم لون دا مې اوکې کړو دا رقم دا سټاک ته راځم مثال سټاک هم دلته هغه کومه مثلا ما سټاک دې دغه ځای ته ما راولي دغه ونې هغه ته یا کار دی چې تاسو ورته ټاکئ ورته دا ځای ورته وټاکه نه هیڅ دغه شیان دا خانې بیا دم کسټم ویو بیا ورته چې کوم اډ کوم مثال ته لیکم سټاک دا رقم ډېر ویو تاسو راوستلی یاستئ مثلا اوس زه راځم دلته موږ سره شیټونه ډېر دي اوس زه غواړم چې دغه لون دلته نه غواړم چې په دا رقم زه دلته راسم ډایرکټ ورته یم کسټم ویو ته راځم دلته ورته یم ګوره چې ګوره لون د چیر شو کې لون سټاک کوم هغه ته بوځي ورته یم شو که لون ډایرکټ ګوره هغه لون هغه ته او دغه ځای ګوره ډایرکټ راوستلي دا رقم ته راځم مثلا بیا درېږم راځم کسټم ویو ته ورته یم هغه ته سټاک ته بوځم سټاک ګوره دېرشم کې مونږ هغه کړی کړو شو ګوره ډایرکټ هغه دېرشمې ګوره دغه خانې ته ګوره مونږ راوستو نو مونږ تاسو ځای ورته مشخص کوو ډایرکټ دغه شی کې مونږ تاسو هغه ځای ته مونږ بیایي بل چې دا په دې کې د زه دا کلوز کړم اوس بل چې دا کې مثال مونږ تاسو چې کوو که چېرته مثال مونږ تاسو وغواړو چې دغه بار دلته ښکاره نه سي یا مثلا دلته هغه ده زه ګوره که دا رول ده که نه دا اناکټیو ده که نه لیاوټ باندې کلیک کومه ګوره دلته ګوره خطکش راځي د خطکش په حساب باندې موږ تاسو دلته دغه ډیټا موږ تنظیم کولی هم سو زه غواړم خطکش یې ماته ښکاره نه سي دلته زما کلیک لرې که ګوره خطکش ګوره رولر شی سو ورک سو بېرته ورته یم کلیک راوله پرې راځي بل چې دغه ډیټا چې ده ګوره دا ګوره هغه ده دلته بل هغه ته راځم دلته درېږم دلته ډیټا معلومېږي ګوره دلته چې
ګریډ لاینز ته ګوره دا ګوره خانه چې دي اوس ته غواړې خانه دي مثال نه صفحه خط ښکاره سي مثال دا کلیک ته لرې کړه ګوره اوس موږ معلومیږي چې دا خانه څومره ده خو پر چې مثال دغه کالم باندې دغه ځای کې موږ کلیک کوو معلومیږي چې دا کالم دومره دی خانه دلته ګوره دا رقم ته که غواړې خو دا بیا ډېټا معلومیږي چې دلته موږ بارډر ورکړو ګوره بیا خانې به معلومیږي هغې له بارډر نه چیک ګوره ګریډ لاینز کې بارډر نه معلومیږي بېرته راځم ویو ته ورته نه ګریډ لاینز ورکړه چې ما ته خانې ګوره رقم معلومې سي خو دا بیا پرنټ کې دا خانې نه راځي بیا دغه بارډر چې موږ ورکړی دغه پرنټ کې راځي اوس راځم ورسره هغه ګوره فارمولا بار دغه فارمولا بار چې موږ چېرته څه ولاړ بس ګوره خط دلته لیکم دا رقم ده اوس دلته درېږم ګوره دلته فارمولا بار کې موږ ته ښایي دا که فارموله هم ښایي زه ورته وایم دغه فارمولا بار ما ته نه ښایي ما ته د هغه غټ ښکاره سي سکرین راځم د فارمولا بار باندې کلیک لرې کوم ګوره فارمولا بار یې ګوره هم ختم ګوره پورته وخاته ګوره وخاته ځکه چې هلته موږ د سپیس پیدا سو همدې ته راځم ګوره د کلیک کوم دا فارمولا بار ما ته ښکاره کړه ځکه دا مهم شی ده بل دا هیډر دا هیډر نه دي چې موږ نومونه شیان لیکو لکه دا رقم ته دلته نورمالي باندې کلیک کوم دې هیډر ته نه وایي هیډینګ چې ده دغه کالم چې ده د A B C ده چې د D ده دا دا 1 2 3 چې ده دغه دا دې ته چې وایي دې ته هیډینګ وایي چې نه کلیک لرې کوم دا ماته نه شو کېږي خو دا شی کې ګوره موږ ته بیا مثال لږ سختېږي خو سکرین موږ ته غټېږي مثلا فارمولې شیان دې په کار نه فارمولې هر څه جوړې کړئ مثال کولی شي دا شیان ټول فارموله بار هم ترې لرې کړه ګوره سکرین ته غټېږي نو ته بیا خپله ډیټا راسه ځکه موږ نو فارمولو شیان سره کار نه ده او نه هیډینګ سره که هیډینګ او فارموله چې بین شی کې موږ ته موږ وخت چې فارموله لیکو موږ ته اسانتیا پیدا کېږي بل دا زوم چې دا مثال موږ تاسو کولی شئ دې ځای څخه دا رقم د زوم کړو څو فیصده مثال 15% باندې زوم کا ګوره دا رقم زوم کړو دا رقم در اعظم مثال ورته وایم مثال 200% راته زوم کا 200% زوم کېږي ګوره دومره غټ شو بیا راځم یې باندې کلیک کوم ورته وایم نه کسټم یې کا قسم چې دی موږ په خوښه ده دا چې سرو سونه او آخري سو ده لسو پورې مثال دا شی کې کېږي مثال ولیکم 2.5 سوه ماته هغه کا 2.5 سوه پکې نشته که نه ګوره نور هم ګوره دا شی سو زوم سو ګوره همدا رقم زه ورته وایم مثال 400 راته هغه کا نو 400 پورې هم دا شی کې زوم کېږي ګوره څومره خانې ګوره غټې سولې بېرته راځم ورته مې چې کومه ته مې 100% یې که راته ګوره بېرته 100% سو بل چې دا له کیبورډ څخه هم موږ تاسو دا زوم کولی سو مثلا دلته زه کنټرول بټن نیسم او دا د ماوس چې ده سکرول پورته خواته کې ګوره غټېږي دین څو ته رسېږي ان 400 ته رسېږي اخري اوس راځم زوم د ګوره 400 کې به وي ګوره کسټم ته ګوره 400 سو بېرته کنټرول بټن نیسم دا بېرته زوم ښکته خواته تاوم ګوره چې کېږي ګوره کوچنی کېږي دا رقم غټ بل چې دا زوم چې موږ دغه ځای نه موږ تاسو ګوره غټ دا ګوره 300 ګوره 215 ده دې څخه موږ تاسو چې کو غټه وړه کولی شو ګوره زوم در اندازې څخه هم تاسو کمولی او زیاتولی شئ او دغه سل چې ده دا کړی هر څه مو تاسو کړي مثلا ډاټا بیا 100% ډایرکټ راولي ګوره 100% سو بل دا سلیکټ زوم چې ده مثال زه یو ځای ټاکم مثلا نور نه غواړم غټ سي خو دا سلیکټ ځای چې ده مثلا د یو خط صحیح ماته نه معلومیږي مثلا دغه ما زه کلیک کوم چې کلیک کوم مثلا سلیکټ زوم ګوره بیا ځم دغه ځای ګوره ماته ګوره هغه کوم مثلا زوم یې بیا ته ورته 100% یې که دا رقم ته راښکته کېږم دلته مثال فکر وکړه مثال دغه ده دغه دوه ورته وایم دا دوه ماته چې که زوم ده سلیکټ مې کړه که نه سلیکټ زوم ګورم دغه دوه ځای ماته ګورې چې کېږي ګوره راغټېږي نو دا رقم تاسو سلیکټ زوم هم کولی شئ بل چې دا که چېرته تاسو یو ډیټا ولرئ او دغه ډیټا تاسو غواړئ مثال په څو ځایه کې تاسو ته دا ښکاره سي مثلا دغه ډیټا ده زه مثال دا غواړم دا چا سره شیر کوم او دغه ډیټا چې ده مثال هغه ډبل کس هم پې هغه اوس ګوره دا 1 ده که نه اکسل 1 ګوره اکسل 2 ګوره ورکشیټ ګوره همدا رقم ده بیا راځم مثال ورته یم 3 هم راته وکړه 3 ګوره 3 شو دا رقم راځم ورته یم دې نه هم دا شی کېږي په یو وخت کې چې د یو کې مونږ کار کوو نو بلکې هم دا شی کېږي کار کېږي مثلا ورته یم 4 دا هم ګوره دا رقم 4 شو ګوره اوس راځم ګوره که زه مثال یو کې مثال رنګ یې بدلوم نو دا چې ګوره فور څلورم کې ده که دې ته رنګ بدلوم دغه 15,000 ته یا دا خانې مکمل دا رقم ګوره زه رنګ دې ته بدلوم مثال دا بولډ کوم دا رقم ته مثال کلر ورکوم سور دا ګوره دا رقم ته مثال کوم دیو کې هسې ټول کې دا چینجز بیا راځي دا رقم غټوم هم ګوره دا غټ مې کړو اوس د څلورم کې ده که نه
اوس راځم دلته ګوره چې کوم مثال دویم ته راځم ګوره دویم کې هم دا کوم یو کې چینجز راولي ټولو کې چینجز راځي بل دی ارینج چې کو ارینج کوي کوم نه که هوریزونټل مثال کې ورټیکل کې کوم څه هوریزونټل یا کړه ګوره دا رقم ته راځي کله ما کلیک یو باندې ګوره به ته شي کې هوریزونټل هغه ختمي زور ته مثال یو ورته مثال د سینا ورته ورټیکل اړخي را کراواله ګوره دا رقم اړخي تر اوسه ګټه ګوره دیگه هر یو چې مثال غوړ ته غټي کې اکر خو غټ کې نه غټيږي هم تر کوم د مثال زه مثال دا ټول مثال کې مثال یو نه زه کلوز کوم ګورې مې کلوز کو اټا ګوزه خالی پاتې شو کنه دا زوم کوم مثال دلته ګوره سایډ بای سایډ سره کوم تراولې کوم یو اول او دویم کوم یو راولې زه تم دا اول او دریم راواله انور مراواله ګوره اول او دویم راوسته ګوره دا رقم دا مثال غټومه اوس سکرول شي دا که چې مثال مونږ کلیک لري کو دی نه او راس مثال دلته سایډ بای سایډ باندې کلیک اوس ګوره یو ګوره ته ځکه مونږ انسکرول کړی ده او که چېرته مثال دا سایډ بای سایډ زه بیا ووهمه او دا سکرول یې کړمه اوس که یو مونږ ډیټا مونږ ګوره راټو ګوره بله هم ګوره چې کېږي سکرول کېږي دواړه سکرول کېږي په یو وخت سره ګوره موس یې خو ښکته پورته کومه ډیټا ګوره دواړه چې کېږي سکرول کېږي نو دغه شان لپاره موږ تاسو یوز کولی شو بل ریسیټ پوزیشن کوم رقم پوزیشن چې مثال مخکې و هماغه رقم دی که ګوره دا رقم دی که یا مثال زه راځم دا یو دانه لږ سپکې وړکې کومه مثلا دغه ډیټا چې ده زه سکول دی چې کومه سایډ بای سایډ یې خو نو ګوره دا رقم دی کومه ګوره دا رقم دی اوس راځم بېرته مثال چې ده ریسیټ چې کله راغلی مثال سایډ بای سایډ څه ګوره بیا ته چې کېږي دا رقم دی که ډیټا ګوره دا رقم ته مختلف پوزیشن تاسو یې بدلول دی ریسیټ یې که بېرته پخواني حالت یې راوله بل رقم ته ګوره بېرته پخواني حالت یې راوسته همداسې موږ تاسو کولی شو ډیټا چې ده مثال موږ سایډ بای سایډ راولو دارنګه سایډ بای سایډ چې ده نه دا فایلونه مثال موږ تاسو که چې نور ډیټاګانې مثال اوپن کړو هغه ټول شیان موږ تاسو چې کوو راوستلی شو اوس راځم مثال دا کلوز کوم زه راځم ونې کوم یو دغه ون دا نور به کلوز کړم دا فول سکرین کومه اوس زه راځم چې کومه د نور ډېر مثال فرض کړه مثال موږ سره نور فایلونه دي اوپن دي مثلا ګوره دا فایلونه زه ټول اوپن کومه ګوره فرض کړه مثال ګوره دا مې ګوره اوپن کړه دا رقم تاسو کولی شو مثال دا خو هغه مثال موږ تاسو فایلونه هم درې فایلونه یي هغه هم غواړو موږ څه شی کړو موږ تاسو مثال سایډ په سایډ یې راولو دا رقم د مثال یو کې لیکل کوو بل کې د لیکل وسي که نه نو دا رقم تاسو چې کولی شو پکې لیکل کولی شو دا څه شی کې وسو ګور یو دا څو که نه دا رقم مثال بل کې زه مثال بل هم دا رقم اوپن کومه ډیټا ویلیډیشن چې موږ ورکړی و هغه هم دا رقم در راولمه ګور دا اوس موږ راوسته زه اوس را کوم دا شی کوم دا هم شی کومه سایډ بای سایډ یې دا رقم د هغه راولم مثال ګوره سایډ بای سایډ کوم یو راولې ډیټا ویلیډیشن د کوم یو سره د دې سره دا اوس چې شی کوم تاسو کولی شئ یو کې مثال ډیټا کوم مثال زه سکرول ګوره ختموم دی نه زه سکرول کړی خو دا یو کې خو بل کې هم راځي دا سکرول نه دی ختمومه اوس مثال دا پوزیشن یې دې بدلومه د بل کوم پوزیشن ورته راولم مثلا دا په دې کې که یا مثال دا پوزیشن یې مثال هغه کومه سایډ بای سایډ یې راولم ورته دا راولم اوس ګوره شی کېږي اوس دې پوزیشن شی کوم زه بدلومه یا دا رقم ارینج کولی هم شو مثال دا ورته ورټیکل مثال هغه ورټیکل راواله اړخ په اړخ یې راکړه چې مثال دا کې موږ ډیټا کوو دا درې دي د یو نه ترې راکم به کړمه سر که دا ورته یې لرې کړم چې څه ښه صحیح ښکاره شي راځم بیا ویو ته مثال سایډ بای سایډ ګوره
اوس زه مثال دلته راځم دلته ګودې کې مثلا زه اوس کلیک کوم ګوره پورته هم ښکته پورته کېږي اوس راځم دا سکرین شی کوم لرې کوم دی نه اوس دغه ډیټا چې ده مثال پورته راغلی ده مثال دغه ډیټا زه غواړم دارنګه ګوره راښکته کولی هم شو اوس دغه پورته ډیټا چې ده زه سکرین ته لرې کړم دلته ګوره شی کومه دغه ډیټا مثال هلته راغلی دلته هم زه شی کولی شم لیکل پکې کولی شم مثال دا شی مثال لیپټاپ دلته لیکم لیپټاپ ده دا رقم ډیټا موږ شی کوو کاپي کولی شو مثال لیکلی شو کاپي کولی موږ تاسو خپله د لیکو لیپټاپ ګوره دا رقم ده دا رقم کولی شو چې ډیټا ټوله موږ تاسو راواخلو بل لازم مثلا دا بیرته کلوز کومه ریسټ کوم ویله بیا دا خپل حالت یې راولي او شی کوم دا کلوز کوم دا ډور صحیح کړه او دا بیا دا شی کوم فل سکرین کومه ګوره دا رقم ډیټا دلته هم موږ ولیکله اوس راځم دلته ګورې دلته بل چې دا دی کې سپلیټ ده سپلیټ چې دا موږ چې کوي هغه ډیټا په دوه فرق په دوه برخو ویشي مثلا دغه ډیټا چې زه نه غواړم مثال هغسې دا مثلا ښکاره هغه ورکه سي مثال لرې کوم لږ ور کلیک کومه ګوره دا نه ګوره دا ډاټا ګورې موږ مخکې ده اوس کولی شو دلته کوم خاص موږ لیست لیکلی هغه لیست په مثال هغه لیست دې لاندې ځي سره یې موږ سر ورکوو ګوره دا پاس ډیټا ګوره ستا هغه نه خوري مثال ویسې دا ځای ښکته پورته کېږي بیا راځم دا کومه بل هایډ چې دا هایډ شته مثال یو کالم یو رو شیان موږ هایډ کوو دا شی ګوره دا رقم ګوره مکمل شی کوو هایډ څه ګوره دا رقم بیا د کوم مثال ان هایډ یې کړه ګوره کوم یو ده شیټ ده ورته هو شیټ راوړه ګوره ټول دا رقم مکمل موږ تاسو هایډ کولی هم شو بل چې دی کې جګ مهم ده چې دا فریز چې دا اوس لکه دا هم پرنټ ټایټل غوندې ده که پرنټ ټایټل کې مثال کوم چې پرنټ کوو که نه دا هیډینګ یې په هر یو باندې له پاسه راځي نو دلته هم موږ چې کوو هیډینګ یې چې کوو د هر یو له پاسه موږ مثال هغه دا کمپیوټر زه ښکته کېږم او دا پرنټ ټایټل موږ کلیک هم کوو نو دلته خو موږ ته خو نه راځي که نه نو دې لپاره چې کوم موږ چې کوو دا فریز کلیک کوو فریز مثال فرض که لکه غواړې مثال دا فریز چې دا دی کې ګوره اول چې ده فریز پین کې اول ګوره فریز دا ګوره keep row in columns visible while the rest of the worksheet scroll based on the current selection دغه سلیکشن کوو آیا زه ورته مثال دغه هم دغه کالم راسي یا د ډسمبر میاشتې هم راسي او دغه نیټه دغسې پورې مثال راسي ګوره سلیکشن خپله کوم ځای کې او نور شی کې نه راځي اوس ګوره ښکته کېږم ګوره یو دوه او دا تاریخ ګوره شی کې نه چینجېږي دا رقم که دې خواته هم هره خوا زه لاړ شم دا موږ خپله سلیکشن کوو ګوره هغه نیټه او دا شیان چې دی ګوره هغه نه چینج کېږي نو داسې کېدای شي تاسو ډیټا ډېره زیاته وي او ځینې شیان تاسو مثال غواړئ هغه مثال ورک نه سي او تاسو एकदम ساس شوي نو د هغې لپاره موږ فریز چې کوو پیدا کوو بله ګوره کلیک کوم لرې ته انفریز مې کړه انفریز ګوره بېرته عادي حالت سو بل چې د په فریز کې دا ګوره دا چې ده رو دا اولنی رو چې ده دغه ګوره هیډینګ چې موږ ورکړی دغه موږ ته شی کوي راولي زه زه کلیک کوم ګوره اولی رو ګوره چې خپله سلیکټ شو ګوره اوس که دې خوا ځو مثلا ګوره کالم نه ده که نه دې خوا ځو ګوره کالم ګوره هایډ شو ګوره دا رقم ته بیا راځه مثال دی کې دا بیا چې انفریز کوم انفریز اوس دې کې چې بل چې ده ګوره فریز فرست کالم دا اولنی کالم چې ده دغه اتوماتیک سلیکشن نه اړتیا دواړو ته سلیکشن اړتیا نشته ده دا بیا کلیک کوم اوس دا ګوره اولنی کالم ته خپله شی کې سلیکټ کوي سلیکټ کړی خو نه و که نه ګوره اولنی کالم چې سو موږ ته راوسته نو دا و د موږ تاسو نن ورځ د درس او یو دې کې یو شرط ته پاس وبخښئ دغه سویچ چې ده سویچ هغه ده وینډوز ده دا موږ فایل هم کولی سو د نیو فایل دا به واخلو چې د بیا فایل موږ وخت نیسي زه نیو وینډوز اخلم څوانې څو ګوره واخیستل اوس له دې څخه هم موږ تاسو کولی شو چې مثلا هر یو ته لاړ شو مثلا دې ته ځې دې کې زه دا کلیک کوم چې تاسو به توپیر پکې راسي مثلا دې ته ځې ګوره دې ته ځې دا دې څخه هم وتلی شو او دې څخه به ویو کې د دې څخه مثلا په لنډه طریقې سره ګوره کوم یو ته ځې دلته کې ډېر فایلونه تاسو سره وي هر یو فایل مې تاسو غواړئ دلته به کلیک کړئ ما فایل ته ډایرکټ تاسو ورولي اسانه ګوره دې څخه هم تاسو کولی شئ او له دې څخه هم موږ تاسو کولی شو او بل چې میکرو چې دا تاسو به موږ ځان ته ووایو د ښایسته ده که بیا ویډیو مو ډېره غټېږي دا زموږ تاسو نن ورځې درس باقي مو په لویه الله پاک سپارم ښه وخت ولرئ